الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران ملګرو. دا مخامخ زموږ نه فلین کوچ روان دی. خوازخیله کې مونږ روان یو. شاته تاسو کتلی شئ چې ډېر شي کسان دی فلین کوچ پورې نښتي دي، خو دې سره سره دا کلینډر کوم وړوکی غوندې ماشوم چې دی دی د کور نه د دیاړۍ په غرض باندې راوتی دی، د مزدورۍ په غرض باندې راوتی دی، خو دا ډریوران یې داسې لوبۍ را لوبۍ دې شاته ولاړو او एकदम مخې ته لاړو، دغلته کې کرایه راغونډې پته نشته چې دی مخکې څنګه لاړو، په دې ډېرې خپه کې خو که څنګه لاړو. دا د ژوند سره لوبې دي، خپل ژوند سره سره نور هم ډېر زیات مسایل پیدا کوي. تاسو کتلی شئ دا وړوکی غوندې ماشوم دی، پیسې راغونډوي دننه. د داسې ویډیو شیر کولو مقصد صرف دا دی چې شعور اجاګر شي په خلکو کې، چېرې دا ماشوم د چا زوی دی، د چا بروري ډېرې په مجبورۍ په وجه باندې په دې راوتي د کار دپاره، خو دلته کې د دغې کار نه ناجایز فایده اوچتلی کېږي. که تاسو کتلی شئ چې وختي نه دی دغلته نښتې دی، که په دې طرف څه ګاډې تېر شي نو هم دته نقصان پېښېدی شي، که دی د یو دیوال یا وغیره سره نږدو تېر شي نو هم دته اکسیډنټ دده کېدی شي. دې سره شاته تاسو دا هم کتلی شئ چې ډېر شي کسان د فلین کوچ پورې شاته هم نښتي دي او دغه ماشوم اوسه پورې هلته دی. الله مګر څه ټایم هم څه ناخوشګوار واقعه چې ده هغه راتلی شي، نو د خپلو ماشومانو قدر وکئ. که څوک خپل ماشومان بار د کار دپاره هم لیږي، خو په نظر پې ساتئ چې دی کوم قسم کار کوي. د دې ماشوم په مور او پلار باندې به اوس چېرته هم دا پیرزونئ چې دی داسې د فلین کوچ په سیټ باندې ودرېږي او تیز رفتار فلین کوچ روان دی، کله د ګاډو نه مخکې کېږي کله رستو کېږي. که دی د څه شي سره معمولي هم ټچ شو نو دته ډېر نقصان پېښېدی شي، د ده ژوند هم په دې کې تللی شي. نو ګرانو ملګرو خپلو ماشومان باندې خیال ساتئ. دې تر څنګ معاشره کې آس پاس که داسې نور هم څه کسانې دې قسم کار کوي، د خپل ژوند سره لوبې کوي، نو هغوی د دې نه ودروئ. ویډیو مخکې شیر کړئ چې انشاءالله آګاهي په دې خلکو کې پھیلاو شي. دا خپه تاسو وګورئ یو خپه یې راکوزه کړې ده روډ ته او بله یې بره نیولې ده، نو څه په ماشوم کې هم لږ غوندې کې ګرمه دا وګورئ اوس شاته را روان دی، واپس خپل ځای له رالو. ګرانو ملګرو دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې والدین په خپلو ماشومانو باندې نظر وساتي. ډېره زیاته مننه. الله پامان.